السلام علیکم. د علي شاه مرسونیا شاه پولیسو ته ډېرې بدې ردې ویلې دي، کنځلې ورته کړي دي. دی ولې کړي دي په پوره ویډیو کې وګورئ. که ویډیو هم خوښه شوله نو روشنی کلیک چینل سبسکرایب کړئ. د علي شاه مرسونیا شاه کور ته پولیس راغلي دي. د پولیسو مخامخ پولیسو ته ډېرې بدې ردې کنځلې کړي دي. د پولیس د علي شاه د مالک ته ویلي دي چې دوی د دې کوره وباسه. کور مالک هم ورله اجازت ورکړی دی چې د دې کوره دې وځي. علي شاه د دې کور مالک ته هم ډېر په غوسه شوه او ډېرې نیغې خبرې ورته کړي دي، ځکه چې دوی په روژه کې هم داسې غلط کارونه او ډانسونه کوي او خپل چینل له ورکوي، خپل چینل پې مخکې کوي. دوی باندې کلي ګاونډ ټول خلک تنګ دي. دوی دې د دې کور نه وباسي او پولیس پې اکشن اخیستی دی چې دوی د دې کوره وباسي. خو د علي شاه مرسونیا شاه پولیس ته کنځلې کړي دي او ډېرې بدې ردې ورته ویلي. او علي شاه دا هم ویلي دي چې زه د هیڅ چا نه نه یریږم، زه ځان څه کوم نو کوم به. په دې خبره باندې د علي شاه مرسونیا شاه باندې پولیسو اکشن اخیستی دی او د کور د وباسو یې فیصله ورته کړې ده. پولیسو ورته ویلي دي چې دوی دې د دې کوره وځي، خو د علي شاه مرسونیا شاه دا خبره نه مني، د دې کوره نه وځي. د علي شاه مرسونیا شاه باندې پولیسو اکشن اخیستی دی او د کلي ګاونډ خلک هم پې خوشحاله شوي دي چې پولیسو له دا بګوي چې دا د دې کور نه وباسي. پولیسو پې اکشن اخیستی دی. دا ویډیو هم خوښه شوې نو د روشنی کلیک چینل سبسکرایب